الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد، د کندهار شریعت غږ رادیو محترم قدرمندو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله عز وجل دی وکي چې جوړ او روغ بیاست او د ژوند په کارونو کې به بریالي او صحتمن یاست. قدرمندو اوریدونکو، د اسماء القرآن د خپرونې د لارې درته بیا هم ښه راغلاست وایم. نننۍ خپرونه کې به د قرآن کریم پر اصطلاحي معنا وژغېږو. دا هر شی په خپل ځان کې دوه معناګانې لري. یو د یو شي لغوي معنا یا لغوي معنا وي او بل معنا یې اصطلاحي معنا وي. نو یو لغوي یا لغوي وي او یو اصطلاحي معنا ده. لغوي معنا د یو شي دغه ته ویل کېږي چې دا تورې یو معنا لري. هر کس یا هر قوم د دې څخه کار اخیستلی سي. اصطلاحي معنا بیا خاص یو قوم معنا ورڅخه اخیستلی سي. د مثال په طور دابه چې د په لغت کې دغه ته ویل کېږي چې بس پر مځکه تګ یي. موټروان وایي زما غیم دابه ده، اس والا وایي زما دم دابه ده، هر یو وایي زما خپل دابه سو. خو په اصطلاح کې چې د خلکو اوس پر دې باندې یو اصطلاح راغلې ده، وایي دابه چې دا څلور پښې ولري، موټرانو هغه ګرده بالا ولاړه ده. نو د قرآن کریم هغه لغوي معناګانې مو په تېر شویو خپرونه کې درته ذکر کړلې. اوس بیا یې اصطلاحي معنا درته ذکر کوم. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هغه لغوي معناو کې مختلف وي، اصطلاحي معنا خو چې د مصداق او مطلب یو شی دی، خو په دا کتابو کې د الفاظو دا ټولې سره څه راغلي دي، مختلفې راغلي دي. یو تعریف لکه د نور الانوار مصنف یا د حسامي مصنف داسې کړی دی. وایي قرآن کریم چې دی کلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا المتعبد بتلاوته. دغه توري مرسله په بعض کتابو کې لکه په صبحي صالح في مباحث في علوم القرآن په صفحه نمبر 21 کې یو کتاب دی، دغه تعریف کې څه توري ورسره ملګري کوي. نو دا د قرآن کریم یو تعریف سو. نو قرآن کریم په پښتو کې معنا دا ده چې قرآن کریم د الله عز وجل دا یو کتاب دی، پر پیغمبر علیه السلام نازل دی او معجز کتاب دی او دا نوشته کړه سوی دی په مصاحبو کې او د پیغمبر علیه السلام ته د مخ پورې نقل راغلی دی په متواتر ډول سره او عبادت کېږي په تلاوت سره د قرآن کریم. نو د الله عز وجل کلام د مخلوق کلام نه دی، کلام د الله عز وجل دی او معجز کلام دی. دا معنی چې انسانان یې عاجزه کړي دي. دا داسې عجیب کلام دی که موږ په معنی و په فصاحت په عربي ژبه پوهېدلی بیا نه موږ ته ښه معلومېدلی چې عجیبه کتاب خو دی، عجیبه کتاب خو دی. الله عز وجل د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مشرکینو ته اعلان کوي. الله عز وجل یو پله ورته وایي وایي لس سورتونه راوړي، بیا الله عز وجل وایي یو سورت راوړي. تاسې شاعران هم یاست، په ژبه هم پوهېږي، د کلام په ښایسته والي یو آیات راوړي، ټول بس مغلوبه سول میاشت راوړلی. نو دا هغه کتاب دی چې عاجزونکی چې مخلوق یې ټوله عاجزه کړي دي. علامه تفتزاني رحمه الله په خپل دواړو کتابونه چې دا شروحات د تلخیص المفتاح یعنی په مطول او په مختصر المعانی کې لیکلي، و یو هغه بلاغت دی چې هغه در بشر در طاقت هغه وتلی دی، هغه ډیر وتلی دی، هغه څوک ادراک نشي کولی. هغه د قرآن کریم بلاغت او فصاحت دی. علامه تفتزاني صاحب صریح عبارت ورې راوړی دی. نو دا یو داسې کلام دی چې معجز کلام دی او پر پیغمبر علیه السلام نازل شوی دی او په مصاحفو کې نوشته کړی شوی په ورکو کې او د پیغمبر علیه السلام در موږ پورې په تواتر رسېدلی دی. تواتر دا معنا نه د یوه شخص په خاطر نه د دوه، بلکې جماعت پر جماعت باندې په ټولې خلکو د موږ پر دا قرآن کریم را رسولی دی. او داسې کتاب دی المتعبد بتلاوته چې عبادت یې کړول کېږي په تلاوت. تلاوت یې وکړه دا استاد الله تعالی دپاره یو عبادت وکړي.
الله عز وجل پر یو توري باندې لس نیکي درکوي. نو دا تعریف مال حسامي نور الانوار او صبحي صالح په نامه کتاب چې د قران کریم په باره کې څه تفصیلات ذکر کړي دي، دا په خپل کتاب په 21 نمبر صفحه کې دا تعریف ذکر کړی. نو دا د قران کریم تعریف او علامه امام طحاوی رحمه الله چې دا زموږ تاسو د مذهب مشهور شخصیت دی، حنفي سړی دی، ډېر کلک حنفي سړی دی. دا شرح معانی الاثار هم لیکلی دي. ابو جعفر احمد ابن محمد دا خورا یو عجیب، تقریبا په 290 او په 221 په 369 تاسو سره کې وفات شوی. نو دا شي تقریبا قدیم سړی دی. د په احادیث مقدسو کې خورا شایسته کتاب لیکلی دی او د امام شافعي رحمه الله د مذهب سړی و، د هغه خورایی دی. د امام شافعي سره په مذهب و، بیا د امام شافعي صاحب د مذهب څخه د ستر امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ته اوښتی دی. عجیبه واقعه ده، تاسو ورته متوجه سئ. در دغه درته وایم چې د امام ابو حنیفه صاحب مذهب دا هغه ښه د مذاهبو دی، دا ښه د مذاهبو څخه دی. دا چې بعضې خلک ورباندې اعتراض کوي، اعتراضونه یې بې ځایه دي. امام طحاوي رحمه الله وایي دا د امام شافعي صاحب په مذهب وایي، ما چې د امام شافعي صاحب مذهب وکتي هغه ټوله د امام ابو حنیفه رحمه الله د اصولو څخه جوړو. نو زه امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب سو. دومره واقعا داسې راځي امام طحاوي رحمه الله چې کله پیدا کړي د مور په نس کې و، نو مور یې وفات شول. امام طحاوي رحمه الله د مور په نس کې دي. نور مذهبو کې د اپریشن د ښځې چې و د مړینې په حالت کې نه کېدي. یوازینی د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دا و چې ول دا د مور نس چې ور اپریشن سي ورسره دي سم بیا چې دا بچی ورسره وکښول سي، ادا و چې د مور نس ور اپریشن کې امام طحاوي رحمه الله پیدا سو. امام طحاوي صاحب نو د ازما ژوند، د ازما خدمت په علم کې، دا د قرآن خدمت، د احادیث مقدسو خدمت، دا خو ټوله په د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب باندې راغلی دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو داسې شخصیت دی چې چاته ژوند ورکوي، سبب د ژوند خو د امام طحاوي صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله سو. نو داسې دا مذهب یې داسې کوښښونه باندې په داسې تکالیف باندې په داسې قواعد باندې جوړ کړی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د زړه سترګې روښانه وي. نو دا مې امام طحاوي صاحب درته ذکر کوي چې دا دغسې شخصیت دی. د شرح المعانی الاثار لیکلی دی او بل داسې یو مشهور کتاب دی په عقایدو کې جوړ دی چې امام طحاوي رحمه الله دا ښه عقاید راخیستي دي. پلانکی کار به کوي، پلانکی به کوي، پلانکی به کوي. دا یو کوچنۍ رساله ده، پر دې باندې بیا علماء کرامو شروحات لیکلي دي. نو امام طحاوي رحمه الله په خپل کتاب کې العقیدة الطحاویه په صفحه نمبر 5 کې د قرآن کریم په باب کې داسې تعریف کوي: وان القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. قرآن دا الله هغه خبرې دي چې شروع یې نه ده معلومه، چې دا د څه ما سره شروع دي، یعنی دا قدیم کلام دی. او نو قرآن د الله عز وجل کلام دی او کیفیت یې نه دی معلوم چې دا څنګه دی او څنګه ترتیب دی. نو د هغه شروع کیفیت چې دا په څنګه طریقه باندې شروع شوی دی، په څنګه کیفیت باندې شوی دی، دا یې نه دی معلوم. نو وان القرآن، قرآن چې دی کلام الله، دا د الله عز وجل کلام دی. منه بدأ بلا کیفیت قولا، الله عز وجل پیغمبر لسان ته رسولی. نور دا د شروع طریقه دا چې څنګه په څنګه کیفیت باندې څنګه جوړ شوی دی، څنګه شروع شوی دی، دغه طریقه الله عز وجل ته معلومه ده. نور دا موږ ته نه ده، دا خو د الله تعالی کلام دی. د الله تعالی کلام څنګه جوړ شوی دی، څنګه شروع شوی دی، نور موږ ته نه معلوم. صرف پر پیغمبر اسلام باندې نزول را شروع شوی دی، پر پیغمبر اسلام په غار حرا کې، او خپل پیغمبر ته د وحی په واسطه راستولی دی. مسلمانان یې حق بولي او رښتیا یې بولي، او دا یقیني دي مسلمانان پر دې چې دا د الله عز وجل کلام دی، دا مخلوق نه دی چې نوی پیدا دی. د دې شروع نه ده معلومه چې د څه مال څخه قرآن کریم پیدا دی، دا قدیم کلام دی، شروع یې نه ده معلوم. دا چې مخلوق یې کې مخلوق حادث دی، نوی پیدا دی،
او دا نوې خو نو بې زمانه لري، یا دا د الله عز وجل کلام دی، پیدا دی، قدیم دی، زمانه نشته پکښې کې، طریقه یې نه ده معلوم چې څنګه جوړ شوی دی. او که چا دا ګمان وکړي چې دا د کلام د بشر دی، چې دا د الله عز وجل کلام، دا کلام د بشر دی، په دې ګمان وکړي چې دا د الله تعالی کلام دی، دا د الله تعالی کلام دی، دا ګمان باندې وکړي چې یا دا د مخلوق کلام به یې، یا به داسې به یې داسې به یې، فقط کفر علامه تحویل سوی، دا کافر شو. او الله عز وجل د دې سلو ذم بیان کړی دی، او الله عز وجل د سقر د جهنم وعده ورسره کړی. نو څوک به دا ګمان او دا خبر نه کوي او نعوذ بالله چې دا د یو مخلوق دی، یو چا کتاب دی. ولې خو مخلوق حادث دی، او د الله عز وجل کتاب خو نو بیا قدیم کتاب دی، دا خو د مخلوق دپاره نس کېدلی. په دې مسله کې علما کرام ډېر شهیدان سوي دي چې دا په یو زمانه کې ډېر ظالم بادشاه دی، دا خبره کوي چې دا قرآن کریم دا حادث کتاب دی. نعوذ بالله، دا حادث نه دی، دا قدیم کتاب دی. د دې زمانه د دې پیل چې څنګه پیدا شوی دی، څنګه شروع شوی دی، دا نه دی معلوم. البته صرف دا نزول پر پیغمبر اسلام چې دی دا په غار حرا کې شوی دی، نور دا د جوړوالي شروع یې دا چې څنګه جوړ شوی دی دا خو نه ده معلومه، دا خو قدیم دی. پر دې باندې علما شهیدان شوي دي. دا د علم کلام مسله یې بولي، شرع العقاید دی، دا هر کوم نور کتابونه په دې کې لیکل شوي دي. نو دا خورا یو غټه مسله ده. نو خلاصه مې دا درته وکړل، که په اول زمانه کې د چا دا فکر وکړي چې قرآن کریم به اوس نوی پیدا کتاب وي یا به د مخلوق کتاب وي، فقد کفر، د بس دا کافر. دا د الله عز وجل کتاب دی چې څنګه شروع شوی دی، څنګه جوړ شوی دا نه دی معلوم. خو صرف دا ځای شته وکړي چې پر پیغمبر اسلام په دومره زمانه کې شروع شوی دی، دا نزول په دومره زمانه کې را شروع شوی دی چې مثلا 1400 مخکې دا را نازل شوی، دا شروع یې را نازله شوې ده، یا په 30 کاله کې دا پوره شوی دی. دا چې د جوړوالي شروع دا چې څنګه جوړ شوی دی، په څنګه طریقه، دا یې معلوم نه دی، په دې کې موږ خبر نه کوو. دا د الله تعالی کلام دی. دا د قرآن کریم بل تعریف دی چې علامه طحاوي رحمه الله چې زموږ ستاسو د امام ابو حنیفه صاحب د مذهب عالم دی، دې دا تعریف کړی دی. د قرآن کریم بل تعریف الله عز وجل په خپل کتاب کې کړی دی. الله عز وجل فرمایي وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين سوره الشعراء. الله عز وجل وایي دا قرآن کریم دا د الله عز وجل له طرفه نازل شوی د روح امین په واسطه باندې پر زړه ستا پیغمبر رسمه چې ته د بیرونکي څخه خلک وبېروه په داسې ژبه چې عربي او ښکاره ژبه ده. او دا په پخواني کتابو کې هم دغه قرآن کریم چې و هغه و چې داسې کتاب به راځي، داسې به پکښې کې وي، داسې به پکښې کې وي. دا په پخواني په تورات او په انجیل کې هم دا و. دا قرآن کریم دا د قرآن کریم قرآني تعریف دی چې الله عز وجل موږ ته کړی دی. نو په قرآن کریم تعریف چې الله عز وجل کړی دی چې ای انسانانو یوه ذهن ته دا خبره بوځي، بله دا بوځي، بل دا بوځي. الله عز وجل وایي وانه لتنزيل رب العالمین. دا د چا کتاب دی؟ دا د الله عز وجل کتاب دی. دا د کائناتو د رب د لوري دی. نو قرآن کریم د ټولو کائناتو د رښتینیو حقایقو، حقونو، مسؤلیتونو، وړتیاو، بشري سرچینې، د ټولنیزو اړینو مفاهیمو او طبیعي حقایقو لپاره واقعي لارښود دی او روزونکې ټولګه ده. قرآن کریم بشریت ته د ټولو کائناتو د کره پوره ګټورې پیژندنې او سالمې روزنې عملي تګلاره ده. قرآن کریم د ټولې نړۍ د ټولو شیانو د روزنې اسرارو ته مو وده ورکوي. نو خلاصه دا ده چې قرآن کریم خو د کائناتو د لوري له طرف څخه دی. نو د انسان هر اړخیزې ودې لپاره په کائناتو کې د شتون شیانو د تسخیر او استفادې ځواکمنه اراده، سپېڅلي احساس او عالمانه هڅې وښیي. او همدارنګه د کائناتو د ژوندۍ او ناژوندۍ د لیدلو نالیدلو پلټونکي او روزونکي ته د کائناتو د اسرار ښوونیز، پوهنیز او روزنیز لارښود دی. نو د قرآن کریم د بشري نوابغو لرېوالي د ټولو مادي او معنوي ستونزو سرچینه او اساس دی. خو بس انسان هغه وخت، بشر هغه وخت نیکبرغه دی، بختور دی چې دی د عقل او عاطفې د زړه د قرآن کریم سره وتړي، او هغه بدمرغه دی چې د قرآن کریم سره تعلق
عاطفه او عقل نه لري. خلاصه دا ده چې د کائناتو د رب څخه دي، د هغه چا د رب څخه دي چې رښتیني حقایق، مسؤلیتونه او د ژوندي ناژوندي د لیدونکو د نالیدونکو ټول اسرار، ټول حقایق الله عز وجل په دغه کتاب کې شي. نو دا د رب د لور څخه دي، هغه چا د لور څخه چې ټول کائناتو علم په الله عز وجل په دې کې الله تعالی په خبر دی. نو دا یو دا په ذکر کې وایي شت تعلق سره وسات وای نزل به روح الامین. الله عز وجل وای روح الامین نازل کړی دی، دا هغه په واسطه باندې پیغمبر علیه السلام ته چاره ور دي جبرئیل علیه السلام. دا یو عزتمن ملائکه ده. نو قران کریم باید د انسان نه عقل او عاطفه ته د داس کسانو د لارې ورواستول سي، ویرسي داس خادمان باید د قران پیدا سي چې د قران کریم لفظي او عملي ترویج تجمل امین او مؤمن وي، د شخصیت لپاره و درانه د اهداف لپاره عالی او سپیڅلی وي، له وهمي او تخیلي نظریات او سپک چارو نور داسې تشویشي شان او خراب عقاید څخه پاک وي، د ځان او نور ورځنی او ژغورنې ته پوره هوډمن وي، په حرامو کې لتاړ، په ظلم کې ښکیل او د هوس په لمه کې ایثار نه وي. نو د حرامو کې به لتاړ او په ظلم کې ښکیل او د هوس په لمنه کې به دی ایثار او بندي نه وي، چې په حرام په تار کې هم دی بندي دي، په ظلم کې دی ښکیل دي، او همدارنګه د هوس او د جاه او د نور داسې په عبث ژوند کې دی، د دې په لمنه کې دی بس بیده دی، بندي دي. داسې څوک به نه وي د قرآن کریم رسونکی. الله عز وجل فرمایي وایي دغه د قرآن کریم مدرس لومړنی داسې څوک دی ذي قوت عند ذي العرش مکین. وایي خاوند د قوت هم دی او هم د عرش د خاوندانو سره لوړ مقام لري. نو به د قرآن کریم زده کوونکي د جسم، عقل، روح، روان ټولنیز د رزق له پلوه پیاوړي سپېڅلي وروزل سي. نو دا دوهم ټکی سو. الله عز وجل مطاع ثم امین، بیا وایي امین سړی ده. نو امین شخصیت په خاطر باید قرآن کریم و خلکو ته ورسول سي. نو او که دا پیغام دغه قرآن کریم د هغو خلکو لخوا ورسېږي چې د خدمت، عبادت، اخلاقو له پلوه ډېر کمزوري وي، حلال او حرام په اړه بې پروا او د ژوند لوری پر ناروا او د حق پالنې پر ځای زورپال او زورپال وي، لاسونه د بې ګناه انسانان په وینو او په حرامو ککړ وي، وجدانونه په حرص او هوس، رنځونو او ضمیرونه د ظلم او ناپوهۍ په خیرن وي. داسې خلک د قرآن کریم د حفظ، علم، معلومات له لارې ټولنې ته هېڅکله ګټه نشي رسولی، بلکې په کومو رنځونو، ناوړه اخلاق او حرامو کې چې په خپله اخته وي، شاګردان، پلویان هم په شرعي استدلال اخته او په تقلید بڼه خرابوي. په تقلید بڼه دا بیخي پازه دا خبره خلک مني. حضرت عمر صاحب مبارک نه وایي فساد عالم فساد عالم دی. که یو عالم خراب سو ټول عالم خرابېږي. نو له عامو ګناهګارانو سره په دې توپیر چې دوی په ګناه حیا نه احساسوي، یعنې ګناه ته په ګناه نه وایي. ځکه باره دا خلک په دې دلیل نیسي، باره پر ګناه نه په ګناه حسابوي. اوس که یو عام سړی دا کار وکړي خلک ګرده ځان ورسره ساتي، لیکن که ملا صاحب وکړي خلک وایي دا وینې ګناه نه ده، ولې خو ملا صاحب یې کوي. نو د یو داسې چا د طرف څخه باید وروزل سي دا د قرآن کریم شاګردان چې هغه په خپل ځان کې صحیح برابر سړی. که داسې برابر نه وي د تقلید په بڼه، تقلید امانه د خلک بر د تابعداري کې هغه له خرابوي. نو دا یې بل ټکی سو. لکه جلال الدین رومي صاحب عجیبه ښایسته علمی چون بر دل زند یاری شود، علمی چون بر تن زند ماری شود. وای علم که پر زړه کښېنستی یار بسی، که پر ځان کښېنستی مار بسی. دا ستا علم به دي درته مار سي، درته عذاب به سي، خلک به په ګناه وخته کوې، په خپله به په ګناه وخته یې، یو په بلا به ولړه سي سړی. دا یې دریم دا دی چې امین او امانت، یعنی جبرئیل علیه السلام امین دی، پیغمبر علیه السلام امین دی، اصحاب امینه دی. نو د قرآني مدرس، سری مدرس، ښوونکي، روزونکي باید امینان وي، باوري او اعتماد د وړ خلک وي. د امانت په احساس پالل سوي انسانان کولی شي چې د قرآن کریم له لارې امانت ساتنې، پالنې او سمبالونې په احساس وګړي او ټولنې وروزي. نو شاګردان ټوله به داسې مدرسه به پر امانت باندې جوړوي، بې امنتي به نه وي پکښې کې چې د لنګوټې نور داسې د سنتیاتو امانت هغه نه وي پکښې کې برابر. دا که موږ د صحابه کرامو تاریخ وګورو چې دا د پیغمبر اسلام شاګردان دي، په حیات صحابو کې څومره امینان دي، دا څومره امینان خلک وو. نو داسې امینان به وي. او که څوک امین وي لکه د ابو جهل
چې مالي خیانتونه په مکه کې او عبدالله ابن او ابی ابن سلول دا چې په مدینه منوره کې په تاریخ کې خیانت ډیر ثابت دی چې څومره خاینان به نو دومره کدب د قرآن کریم رڼا اوس هم بیا برخې وه اتلانو بس حق یې تلفوي نو قرآن کریم امینان خلک غواړي نو قرآن کریم د تفسیر د عقل په ژبه کېږي امانتداري د سپېڅلې عاطفې او پاک ضمیر دنده د قرآن کریم لومړی عاطفه او ضمیر ته کږېږي بیا عقل ته پکې د تدبر امر سوی دی ځکه په ناولې لوښي کې پاک اوبه تویول خو نور هم دا اوبه خرابوي نو اسلام د سپېڅلو موخو ترلاسي او د سپېڅلو وسیلو د کارونې توصیه کوي رسول الله صلی فرمایي زړه ته لومړی امانت کښته سو بیا قرآن نو امانت ډېر غټ شی سو دا یې بل شي څلورم دا دی چې د قرآن کریم زړه او ایمان قرآن کریم او زړه او ایمان یعنی قرآن کریم کې چې د زړه خبره راځي نو موخه یې عقل او عاطفه ده د قرآن غوښتنه د مسلمانانو دا ده چې څه وایي باید په هغه وسي او که په خپله وینا نه پوهېږي امام رازي رحمه الله وایي امت پر دې جمع شوي دي هغه دعا چې صرف په ژبه کې نور د زړه څه نه دا ګټه نه لري نو قرآن کریم د رسول الله صلی الله عقل او زړه ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه ورننوتي نو قرآن وایي زه زړه غواړم په زړه ته مې ورننباسه نو قرآن کریم دننه انساني عواطف پنځوي ارادې هوډ او سپېڅلي کوي کله چې د انسان زړه ته ځي انسان د خیر شنه او د برکتو منبع سي لکه حضرت عمر صاحب قول چې و الحذیفه صاحب رقم سړی مې پکار دی د معاذ صاحب رقم نو د نور انسانانو ضمیرونه هم برسمولی سي او که په لنډه توګه وایي چې قرآن کریم د عقل او عاطفې د ځانګړتیاو پېژندنه ده د رنځونو درملنه د وګړو او ټولنو جوړنه ده او بس دونه به وایي چې قرآن کریم د زړه عاطفي جوړونکي د تکلیفونو د سولې ابن القیم الجوزي رحمه الله وایي ان دی وایي د زړه رنځونه یا شبهات یا د نفس بدغوښتنې او قرآن کریم دواړو ته شفا ده د زړه رنځونه شبهات شهوات او قرآن کریم د دواړو دپاره چشتي شفا ده فلا شيء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفکر قرآن کریم په تدبر او تفکر سره سړی وایي د زړه دپاره نور دغه رقم شفا ورکوونکي د مریضو څخه دا یوازنی د قرآن کریم په زړه باندې چې په زړه په هنداره کې سره بید وایي نو که زړه برابر کړې که د زړه عاطفې برابرې که مینه برابرې د زړه کې چې کرکې ایستسي د زړه چې روښانتیا پیدا کړي داسې وغیره شان دا ټوله د قرآن کریم سره بیا کول کېږي پر دې بیا انشاءالله علیحده تفصیل بیا وکړو په بله خپرونه کې چې په قرآن کریم باندې د زړه قوتونه څنګه راځي په قرآن کریم باندې مینه څنګه راځي په قرآن کریم باندې بیا کرکه او دښمني څنګه ځي په قرآن کریم باندې تور تم څنګه ځي رڼا څنګه راځي په قرآن کریم باندې څومره انسان زورور کېږي بزدلي ورسره لرې کېږي او قرآن کریم او د پخواني کتاب او همدارنګه نور څه بیانونه بیا انشاءالله العزیز په راتلونکي خپرونه کې به انشاءالله هغه بیا ذکر نو خلاصه به دا وایو چې قرآن کریم تعریف چې الله عز وجل کړی دی دغه څو نکات یې موږ ته بیان کړي چې دا د رب له لورې دي ټوله حقایق پکښې کې دي ښه مطالعه کوي او د روح الامین په واسطه د جبرائیل علیه السلام په واسطه رسېدل دي نو ای علماو ای خادمانو تاسې امین سئ خرابېږي مه د تقلید په طب پسې خلک خلک در هغه له خرابوي بیا خلک ګناه پر نه ګناهګه سره حسابي او امینین سي جبرائیل علیه السلام امین دي محمد علیه السلام امین دي اصحاب امین دي نو صدر مدرس ښوونکي روز دا ټوله باید امینان وي او څلورم دا دی چې علی قلبک لتکون من المنذرین الله عز وجل وایي دغه قرآن کریم چې دا ستا په زړه کې موږ نازل کړی دي نو قرآن کریم وایي زه د زړه ته ورننوځم په ما کې د زړه څه چې تا ته راځي هغه د زړه قوتونو ته هغه چې په زړه کې باید عملي طور بڼه پیدا کړي د زړه عاطفې عقل دا باید په دې باندې روښانه سي نو قرآن کریم د زړه کار دی دا بل نکته الله عز وجل موږ ته په دې کې ایښی نور بیان بیا انشاءالله العزیز په بله خپرونه کې وروسته وکړو چې د زړه اړوند څه متعلق خبرې دي او بل ټکي الله عز وجل دا ویل دي وانه لفي زبور الاولین دا په پخواني کتابو کې هم دا قرآن کریم موجود نو هغه بیا انشاءالله العزیز په وروسته کې د دغه آیت کریمه علیحده تفصیل وکړو
چې الله عز وجل دا ټکي هم ویلي دي وانه لفي زبر الاولین، د اولین معنا به وکړو، بیا به نور علیده تفصیل هم ورسره وکړو. د اسماء القرآن د خپرونې قدرمندو مینوالو تر یو بلې داسې خپرونې ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. پر لوی او مهربانه څښتن تعالی مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.